مشران ناست یې زه ډېر خوشحاله شوم چې ما له موقع راکړه. زه د سیاست سړی هم نه یم، نه په سیاست کې څه کار لرم، نه مې د یوې پارټۍ سره په تعلق شته. خو ټولو دې خدای پاک ډېر عزت وکړي چې زما ډېر قدر کوي. هغه د پیپل پارټۍ هغه د هرې طبقې نه دی، خو زما ډېر قدر کوي. د ټول ملکڼ ماله ډېره مینه نه کړې، په بار خلک د افغانستان پورې زما سره ډېره مینه کوي. د خپل ذهن درته وایم چې خپل پلار په باچا خان مین کړی ما. پلار مې تاریخي سړی و، ډېر غټ تاریخ ورته معلوم دی ساکوټ. بل دلته د نوابۍ خبرې مو شوې، نورات خان بابا مې یو غټ کړی، دا وطن د هغه دی. د په خپل یو شلماني هر انسان دلته منډه والې ده، تړلی والې ده. دا حق چې کوم دی د نورات خان بابا، بیا د نیک عمل بابا، بیا تشفي راغی. هر یو سړي په خپل خپل ځای ښه کردار ادا کړی، بده نه ده خوښه کړې. شرونه خپل تاوانونه یې کړي. که زه وایم چې غریبه طبقه دلته په ساکوټ کې چا وده نه کړې، بابا وده نه کړې، بکې وله ورکړې، په شاملات کې وله ورکړې، یو ځای بل ځای. نو ډېرې خبرې نه کول غواړم. بل شعرونه راته وایم، زما د خپل فکر شعرونه، زما خپل څه شعرونه ما د افغانستان نه ویلو چې جلال آباد کې مو بابا دی، جلال آباد ته به ټول ځو، خیر دی که ټول غرونه تېرې دي، لا ټېر به بل ځان سره وړو. یوه ټپه بله ده چې زما لالیه نشنلیه د باچا خان بابا په سر دې وړم نازو. او بله داسې ده چې د کفن دې خاورې نه وي، ډک دې راکړه باچا خانه، څو سرونه سرتور شوي دي شملې ته جوړوو. مننه.